امریکایي جنرال وایي تاجکستان کې د پخوانیو افغان پوځیانو الوتکې طالبانو ته نه ورکوي. سلام ستړي مه شئ، وخت مو په خیر. په لوی افغانستان چینل کې د تا ښه راغلاست وایم. د نویو تازه خبرونو لپاره لوی افغانستان چینل سبسکرایب کړئ. امریکایي جنرال وایي تاجکستان کې د پخوانیو افغان پوځیانو الوتکه طالبانو ته نه ورکوي. امریکا د مرکزي قومندانۍ قومندان وایي د افغانستان پخواني پوځ ځینې الوتکې د هلیکوپټرې چې تاجکستان ته لیږدول شوي دي بیرته افغانستان ته نه ورکول کیږي، ځکه د الوتکې له طالبانو پورې تړاو نه لري. جنرال مایکل کوریا چې تېره اونۍ تاجکستان ته تللی و، متحده ایالاتو ښایي د تاجکستان ته اجازه ورنه کړي چې د افغانستان پخوانی هوایي ځواک د دغه الوتکې وساتي چې د امریکا لخوا روزل شوي افغان پیلوټان هغه هیواد ته انتقال کړي. ښاغلي کوریال ویلي چې موږ هیله دا ده چې موږ وکولی شو دغه الوتکې یو شمېر او یا ټولې د تاجکستان حکومت ته وسپارو. هغه تاجکستان ته د دغه الوتکو د سپارلو نیټې په هکله څه ونه ویل، خو زیاته یې کړه چې په تاجکستان کې د امریکا سفارت د جنرال کوریال له قوله ویلي موږ د تاجکستان د جمهوري ریاست له وسلوال ځواکو څخه مننه کوو. دوستانو دا زموږ د دې ساعت چمتو کلی خبر. تر بیا ښې چارې.